د افغانستان د کنګل شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر وروستۍ پریکړې سخت خبرګونونه راپارولي. ننګرهار کې د صرافانو ټولنې سه شنبه د لاریون پر مهال د سپټمبر 11مې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د شتمنۍ ورکړه غیر عادلانه پریکړه بولي. لاریون کوونکو د امریکا له حکومت نه له هر ډول خیانت پرته د شتمنۍ د ازادېدو غوښتنه وکړه. بایدن دا کوم فیصله چې کړې ده دا غیر عادلانه ده. دا د افغانانو حق دی. د افغانانو پیسې هغه په نشي تقسیمولې. افغانان ته ورکوي، افغانان ته ان شاء الله اخلي. دا ظالمانه او مغرضانه پریکړه ده چې دا هیڅ بیگان پورې ارتباط نه لري. دا پیسې د افغانستان د ملت شخصي ملکیت دی. دا د سکتور خصوصي پیسې دي، نه د افغانستان د حکومت پیسې. لاریونوالو په خپل شعارونو کې د جو بایدن پریکړه ظالمانه او غیر عادلانه وبلله. دا کوم فیصله چې جو بایدن کړې ده دا هیڅ قانون کې قابل د قبول نه ده او د دې دا فیصله دا مردوده ده. موږ د ټول نړیوالو نه دا خواست کوو چې دا کنګل شوی پیسې دا د افغانستان د ملت پیسې دي. هیڅ کله څوک نشي کولی د افغانستان د ملت پیسې د کنګل کی او یا د هغه په خپلو افرادو په خپل ملت باندې د وویشي. دا ځان ته د دغه غلط فیصله ده او افغانان هیڅ چاته خپل اختیارات نه ورکوي. دا چې زمونږ پیسې اخلي او وایي چې نیم ستاسو غریبانو ته ورکوم بغیر بانکه او وایي نیم خپلو مړو پسې خیراتوم، خپل مړو پسې د خپل پیسې خیرات کی په امریکا. لاریون کوونکو په یو پریکړه لیک کې له نړیوالې ټولنې او د امریکا له ولس څخه وغوښتل چې په دې برخه کې د افغانانو ملاتړ وکړي. خواهان آن هستیم تا استقرار و بررسی سازمان ملل، بانک جهانی و سایر بانک‌های بین‌المللی که پول مذکور نزدشان با امانت می باشد حکم مذکور جو بایدن را عملی نکند و البته هیچ مکلفیت طبق اصول بین‌المللی با عملی کردن حکم مذکور ندارد. پر افغانستان د اسلامي امارت له واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان شاوخوا 10 میلیارډ ډالر پیسې کنګل کړي چې د اقتصاد د پوهانو په وینا دغه پیسې په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان د مالی ملاتړ لپاره بنسټیزه ستنه بلل کېده.